د جمهوریت د وسلوال ځواک ویان سقوط نه 15 ورځې مخکې د ولسمشر د وژل کېدو پلان نه خبر شو. سلام، زموږ سوله ټي وي چینل ته په خیر راغلی. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. د افغانستان د پرځول شوي جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري په لومړي ځل په یوه مرکه کې د نظام د سقوط په اړه په یوه تلویزیوني مرکه کې خپل معلومات او ځوابونه وړاندې کړل. هغه په دې مرکه کې څرګنده کړه چې د نظام د سقوط له ورځې یکشنبه د اګست 15مه څخه 15 ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا په یوه غونډه کې د ولسمشر غني د وژل کېدو د پلان اطلاعات له امنیتي چارواکو سره شریک شوي وو. د په خبره په دې غونډه کې وویل شول چې د ګاونډي مغرض هیواد هدف یې پاکستان او استخباراتو د ولسمشر غني د وژل کېدو پلان برابر کړی. اجمل شینواري دا هم وویل چې د دغه اطلاع په اړه په غونډه کوم مستند سند وړاندې نشو، خو وویل شول چې د ولسمشر ترڅنګ د حکومت د مشرتابه د یو شمیر غړو ژوند له خطر سره مخ دی. د مخکني امنیتي او دفاعي سکتور ویان په دې مرکه کې د ولسمشر غني ترڅنګ نورو لوړپوړو چارواکي او حکومت نه د باندې سیاستوالو تورن کړل چې د جمهوریت په سقوط کې خپله برخه ملامتي لرله. له دې سره نوموړي ټینګار درلود چې د جمهوریت د سقوط په ورځ د کورنیو چارو او د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس د مازدیګر تر 15:30 بجو پورې په خپلو دفترونو کې ول. د دغه مخکني پوځي ویان په خبره لومړی ارګ په دې ورځ تخلیه او ولسمشر له هېواده ووت او وروسته د امنیتي او دفاعي سکتور مشرانو خپل دفترونه پرېښودل. اجمل شینواري دا هم وویل چې د پوځ مشرتابه باید د نورو هیوادونو په شان له سیاسي پاشلتیا څخه وروسته د هیواد واګې په لاس کې نیولي او د سقوط مخنیوی کړی وای. هغه دا له وخته مخکې خبره وکړله چې د سیستماتیک سقوط په اړه له ارګ او امنیت شورا څخه پوځي چارواکي ته زنګونه وهل شوي او ویل شول چې سیمې طالبانو ته پرېږدي. دغه پخواني افغان جنرال دا ومنله چې د امنیتي او دفاع ځواکونو په لیکو کې لوړپوړي کسان د سلیقو، فساد او بې عدالتي په اساس ټاکل کېدل او دغه ګمارنې د بدو پایلو سبب شول. اجمل عمر شینواري دا څرګندونې په داسې محل کړي چې بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستان څخه تر وتو وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د یوه ګاونډي هیواد اتباع له طالبانو سره یو ځای زما له وتو وروسته ارګ ته راپسې ګرځېدل، په اردو ژبه یې خبرې کولې او غوښتل چې ما پیدا او ووژني. طالبانو بیا رد کړی چې ګواکې کابل او ارګ ته له ننوتو سره یې د ولسمشر غني او د هغه نږدې کسان د وژلو پلان درلود. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه